السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، د کرکټ یو څو اهمترین اپډیټ تاسو سره شریک کوم. اول خو راځو د چیمپئن ټرافي طرف ته. د انډیا او د پاکستان چې کومه د چیمپئن ټرافي په هکله کومه ستونزه وه، د هغې په باره کې یو میټینګ شوی دی. نو د چیمپئن ټرافي هغه چې کومه ستونزه وه، کوم اختلافات وه، ختم شو او د هغې یو دغه مطلب حل ووتو چې کوم ځای کې به کېږي. نو دوستانو، چیمپئن ټرافي چې کومه د پاکستان او د انډیا میچ دی، هغه په دوبۍ کې کېږي. باقي چې د انډیا بنګلادیش سره کوم میچ دی، بس دوستانو لکه د خبرې مطلب مې دا دی چې د انډیا میچونه به په دوبۍ کې کېږي. لکه تقریبا 3 میچ راځي، پاکستان به ورسره یو دوبۍ کې کوي. بیا به پاکستان راځي خپل ملک کې به کوي. باقي د افغانستان شو، د استرالیا دا ټول به دلته راځي. انګلینډ نو هغه پاکستان کې دلته پاکستان کې لاهور کې پنډۍ کې د مطلب دغه 4 ګراونډونه یې ورته برابر کړي، 3. نو لاهور ګراونډ ډېر برابر دی، هغې کې به انشاءالله هغې کې به ښایسته ښایسته مطلب ډېر مزېدار شو. نو ډېر زبردست میچونه به هغې کې هم کېږي. نو د افغانستان کېدی شي یو میچ نیم په لاهور کې راشي. نو دوستانو، بل په سوشل میډیا باندې پرون د انډیا او د استرالیا چې کومه لوبه شوې وه، نو اوس هم روانه ده لوبه، د ټیسټ لوبه د هغه بازګر کواسټر د کومه څه ټرافي ده، د هغې د انډیا او د استرالیا چې کوم ټیسټ لوبه روانه. نو هغې کې دوستانو د انډیا چې کوم بالر دی سراج، هغه 181 سپیډ بال ویشتی دی. د شعیب اختر ریکارډ وی مات کړی دی که نه. لکه د انډیا په نیوز باندې هم دا ډېر دغه دي غوبل دی چې یاره د شعیب اختر ریکارډ سراج مات کړی دی، او تاسو ته په دې سکرین ښکاري 181 سپیډ کې بال ویشتی دی. خو دا ګوره د افغانستان د کرکټ مینهوال هم خندا کوي، او بعضې پکې چې کوم د شرپسند خلک دي د پاکستان افغانستان په منځ کې یو نفرت جوړوي، او همیشه د پاکستان لکه د انډیا بربادي غواړي. چې کوم د افغانستان د کرکټ په کرکټ خبرې کوي، دغه خلک یادوم. نو هغې بعضې خلک وایي چې یاره دی د شعیب اختر ریکارډ مات کو، پاکستان سره به دا یو ریکارډ او به دا سراج چې دی دا ده والا ریکارډ مات کو. او بعضې چې کوم د افغانستان د کرکټ مینهوال دي، نو هغې وایي چې نه دا دروغ دي. نو د افغانستان چې کوم د کرکټ نیوز دي، دا چې په کرکټ خبرې کوي، دې کې بعضې شرپسند دي، لکه شر جوړوي. او دا چې کوم داسې خلک دي چې یاره هغې مینه جوړوي چې یاره زموږ مینه په افغانستان او پاکستان په منځ کې یو مینه جوړه شي. دا دی اوس چیمپئن ټرافي دلته په پاکستان کې د افغانستان د کرکټ مینهوال به هم راځي، پلیران به هم راځي، او ښه مینه محبت به وي. مطلب نو مینه محبت ښه ده که نه، په نفرت نه څه جوړېږي. بل دوستانو، د افغانستان چې کوم زیمبابوې سره سیریز دی، نو هغې تللي دي هلته پریکټس یې چالو کړي دي، او تقریبا سبا نه بل ورځ به دغه لوبې شروع کېږي. نو دوستانو، دغه د کرکټ اپډیټ و. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. لر او بر پښتون زنده باد. چېرته مې د خدای په امان.